له بلې خوا د افغانستان د ملي موزیم مسؤلین وایي په دغه موزیم کې د آی خانم څه باندې 900 آثار شته. د ملي موزیم مرستیال رسنیو ته ویلي اوس مهال په ملي موزیم کې د آی خانم ډیر ستر آثار موجود دي چې شمیر یې نږدې 945 ته رسیږي چې مجسمې، کلالي لوښي او نور ښکلي آثار هم پکې شامل دي. په آی خانم کې کشف سوي کتیبې په بیلابیلو ژبو لیکل سوي چې په اړه یې ښاغلي لیوال وایي په دې ښار کې موږ مخکې ویل چې یوناني کتیبې چې اکثره د سیاسي او اداري حکومونو مسایل پکې لیکل شوي دي، همدارنګه یو شمېر وړې کتیبې داسې دي چې په هغو کې د ډالیو او سوغاتونو د ورکړې مسایل لیکل شوي. د درناوي کتیبې دي، د ځینو ارباب الانواع لکه زئوس، اتانا او نورو ستاینه پکې شوې ده. دا په یوناني لیک دي. او د سکندر د مقدوني الکساندر د لښکرو د فتوحاتو په برخه کې ځای ځای څه معلومات پکې شته.